بسم الله الرحمن الرحیم. موږ مخکنو لیکچرو کې ویلیو ناون پروناون ورب ډوایب ایڈجیکټیو نور چې کوم دي هغه هم موږ ویلیو، صرف ډیفینیشن یې موږ کلی وي. او موږ کې د ناون کامن ناون او پراپر ناون دغه قسمونه ویلیو. صرف نن ټاپک دی زموږ په کنکریټ ناون، ابسټرکټ ناون او په میټیریل ناون باندې چې دا څه ته ویل کېږي. که ویډیو مو خوښه شو ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. کنکریټ ناون فزیکل تھنګ دیٹ هیو ټچ، هغه چیز کوم چې مونږه ټچ کولی شو هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي کنکریټ ناون. فزیکل تھنګز دیٹ هیو ټچ، هغه چیز کوم چې مونږه ټچ کولی شو، لکه څرنګې دیوال شو یعنی وال، ټری، مین، دا مونږ هم ټچ کولی شو، محسوسولی شو. دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي کنکریټ ناون. او بل دی زموږ سره ابسټرکټ ناون، چې ابسټرکټ ناون څه ته ویل کېږي؟ فزیکل تھنګز دیٹ هیو ناٹ ټچ، هغه ناون کوم چې نه ټچ کېږي بټ کین بی اون فیل، خو لیکن محسوس کېږي. نه مونږه لیدلی شو، نه ټچ کولی شو، خو صرف محسوسولی شو. دغه ناون ته بیا ویل کېږي ابسټرکټ ناون. لکه فار ایگزامپل کایندنس، مهرباني، لاف، محبت، نور رحمدله، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ابسټرکټ ناون. بل دی زموږ سره میټیریل ناون، چې میټیریل ناون څه ته ویل کېږي؟ a noun which exists in solid or liquid shape، هغه ناون کوم چې موجود وي په سالډ شکل کې او په لیکوډ شکل کې، په کلک شکل کې او د اوبو په شکل کې. هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي میټیریل ناون. میټیریل ناون هغه ناون ته ویل کېږي کوم چې مونږه دوه یا درې چې مونږه د دوو نه سوا شی نه یو ځای کړو او هغه نه یو شی جوړ کړو، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي میټیریل ناون. لکه څرنګې مونږه وډ لرګي راوالو، یوه کړکۍ ترې جوړه کړو، نو دا لرګی چې شی شو دا میټیریل ناون شو. بله ترې مونږه دروازه جوړه کړو، نو دا لرګی څه دا میټیریل ناون شو. او بل دی زموږ سره اوس لکه اوبه راوالو، تور چای ورته ور واچوو بیا ترې چای برابر شي، دا زموږ سره د اوبې دا څه دی؟ دا میټیریل ناون شو. نو داسې چیز کوم چې موجود وي په سالډ او په لیکوډ شکل کې هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي میټیریل ناون. خو چې یو دوه یا د دوو نه سوا شی نه رایوځای شي او یو نوی شی جوړ کړي، نو کوم شی نه چې رایوځای شوي هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته ویل کېږي میټیریل ناون.